السلام علیکم. د ابراهیم علیه السلام سیرت درته بیانوم. په تیرو برخو کې مو په مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. که نه مو یې کتلي له لومړۍ برخې را پیل کړئ تر دې برخې راځئ. په دې برخه کې په دې باندې غږیږو چې کله ابراهیم علیه السلام او بیبي ساره او بیبي هاجره له مصر نه راغلل فلسطین ته. هلته بیبي ساره وړاندیز وکړو ابراهیم علیه السلام ته چې له بیبي هاجرې سره واده وکړي، ځکه چې بیبي ساره فکر وکړو چې نور نو عمر یې زیات شو، موږ ته الله پاک اولاد را نه کړ. بیا وروسته بیبي ساره ته الله پاک اولاد ورکړو چې د هغې په نسل کې پیغمبران راغلي دي، بیبي هاجرې په نسل کې دواړو طرفونو الله پاک ابراهیم علیه السلام ته د پیغمبرانو نسل ورکړی دی. بیبي هاجرې سره ابراهیم علیه السلام واده وکړ. څو موده وروسته الله پاک دوی ته یو زوی ورکړ، اسماعیل علیه السلام. د وخت په تیریدو باندې ابراهیم علیه السلام ته الله پاک امر وکړ چې بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام واخلي او لاړ شي. یو سپیره دښته ده، ځای ورته وټاکو چې هلته دوی پرېږدي او میشت شي هلته. الله پاک د حکمت نه ډک پلان لري دوی ته، هغه پلان چې تر ننه پورې موږ ته ګټه را رسېږي، هغه پلان چې د هغې نسل نه بیا زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راغلی. الله پاک امر کوي چې د ابراهیم بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام دی بوځي دغې دښتې ته. دا مکه ده یا بکه ورته وایي، دواړه نومونه دي. ابراهیم علیه السلام خپله میرمن بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام راواخیستل، بیبي ساره یې هلته په فلسطین کې پرېښوده، دوی یې راوستل مکې کې دلته میشت کړه. دغه مکه کې سپیره ډاګ دی، هیڅ شی نشته دی، دوه غونډۍ دي او په منځ کې اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره ده. الله پاک ابراهیم علیه السلام ته ویلي چې همدغه ځای کې یې پرېږده، ته تیزه. ابراهیم علیه السلام بیرته ستنېدو کوي، بیبي ساره ورسره بیبي هاجره ورسره استدلال کوي چې ته څه کوې، موږ دلته ځان له پرېږدې، دا ماشوم ګوره ما ګوره د دوه درې ورځو خوراک به نه وي، څو ورځو خوراک دی موږ سره، او ته بیرته ځې، موږ به څه کوو دلته، خو موږ له لږې او د تندې نه مړه کېږو په دې سپېره دښته کې. ابراهیم علیه السلام هېڅ ځواب نه ورکوي. بالاخره بیبي ساره پوهېږي چې څه خبره خو شته، ورته وایي چې آیا الله پاک دا باندې امر کړی چې موږ دلته پرېږدي، دا د الله پاک امر دی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې هو. بیبي هاجره ورته وایي چې بیا نو الله پاک موږ نه ضایع کوي، ځه لاړ شه. بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام په دې سپېره ډاګ باندې دي، خوراک او څښاک څه چې لري هغه خلاص شو. بیبي هاجره هم تږې ده، اسماعیل علیه السلام تږی دی، اوبو پسې ګرځي. یوه غونډۍ ده د دې سر ته ځي، بله غونډۍ ده د دې سر ته ځي. یوه غونډۍ ده د دې سر ته ځي چې لاندې وګوري کوم کاروان تېرېږي، اوبه ترې وغواړي، بېرته راځي. د اسماعیل علیه السلام پوښتنه کوي چې دته کوم ضرر نه یې رسېدلی، چې مړ شوی نه یي، تنده ده ولږه ده، څه وکړي، حیرانه پاتې ده. همدا منډې وهي راځي، ودفېزي راځي. دا هغه ځای دی چې صفا او مروه یې بولي. دا صفا او مروه غونډۍ د بیبي هاجرې دغه کوم منډه چې کړې دا خواته تللې ده او دې خواته راغلې ده، دغه مناسک یا دغه رواج چې کوم بیبي هاجرې کړی دی، نن په حج کې مسلمانان کوي او مهم رکن دی د عمرې او د حج. الله پاک بیبي هاجرې ته څومره غټ مقام ورکړی. دغه امتحانونه چې په دوی باندې تېرېږي، هر یو یې د مسلمانانو دپاره الګو او د عمر دپاره درس دی. بالاخره بیبي هاجره وځلځي، راځي په همدې غونډۍ باندې، بېرته اسماعیل علیه السلام مخې ته چې راځي، ګوري چې اسماعیل علیه السلام پښو لاندې د اوبو چینه راخوټېږي. سبحان الله. الله پاک جبرائیل امین را لېږلی او امر یې پرې کړی دی چې په خپل وزر باندې ځمکه ووهه چې اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجرې ته اوبه راوخوټېږي له ځمکې را پیدا شي. دا زمزم اوبه دي. زمزم اوبه همغه د اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجرې په برکت الله پاک پیدا کړی، تر ننه یې مسلمانان څکي او برکتي او خوندورې اوبه دي، برکت دی پکې. دا د اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجرې علیه السلام د برکت الله پاک دغه چینه راخوټولې، دغه زمزم اوبې را پیدا کړي. مخکې له دې چې ابراهیم علیه السلام له دغه سیمې لاړ شي، له دغه ځای لاړ شي، الله پاک ته دعا کوي چې یا الله، ما د خپل اولاد په داسې ځمکه باندې پرېښې ده چې نه زراعت شته، نه خوراک شته، نه څښاک شته، خو یا الله ته په دوی باندې
رحم وکړه په دوی باندې دغه روزي او خوراک ورکړه او د خلکو زړونه دوی ته مایله کړه چې دوی ته مرسته وکړي، خوراک ورکړي، څښاک ورکړي او ورسره ته دغه لاره ورته د خوراک او څښاک برابره کړه. ابراهیم علیه السلام د الله په ډاډ له دې ځای نه ځي. زمزم خو ورته پیدا شو. اوس د الله پاک حکمت ګوره. په دغه سیمه باندې بیبي هاجره له دغه زمزم نه یو خاوره تاووي، داسې اوبه ترې دغه اوبو نه یو ډوپۍ را جوړوي، دغه ترې راتاووي چې دغه اوبه پکې راډنډ شي تر څو یې راټولې کړي او پاکې کړي، بیا یې وڅښي. ابن عباس رضی الله عنه وایي که بیبي هاجرې دغه اوبو نه دغه ډوپۍ نه وای جوړه کړې، دا اوبو به مشرق او مغرب ټول ډوب کړی او نیولی به. بیبي هاجرې دغه اوبو نه یو دغه راتاو کړو، یو بند غوندې راتاو کړو چې اوبه اخواته او دې خواته لاړې نه شي. د الله پاک حکمت ګوره. په دغه سیمه باندې یمن کې یو غټ بند دی، دا نړېدلی دی. د یمن خلک چې اصلي عربان دي، د عربانو اصلي نسب یمن ته راجع کېږي، یمن ته رسي. دلته یو غټ بند دی، دا نړېدلی دی او خلک مجبوره شوي دي سیمې اوبو نیولي، خلک را مهاجر شوي دي. په دوی کې یوه قبیله ده چې جرهم نومیږي. دغه قبیله راغلې ده همدغه ځایونو کې یو ځای لټوي چې اوبه پکې او هلته میشت شي. دوی ګوري چې په اسمان کې مرغۍ تاویږي. دوی وایي چې په دې مکه کې خو دا سپېره دشته ده، دلته خو موږ اورېدلې چې نه اوبه شته نه څه شته، دا څنګه؟ یو کس رالیږي ګوري چې یو ښځه ده، یو ماشوم دی او اوبه دي. بیرته خپل خلکو ته خبر ورکوي، ټول راځي بیبي هاجرې سره خبرې کوي. دا چې دا ډېر ښه خلک و، ډېر درانه خلک و، بیبي هاجرې ته کولی شو په زور ترې اوبه واخلي، خو داسې نه کوي. بیبي هاجرې سره تړون کوي، ورته وایي چې موږ به دلته میشت شو، دغه اوبو نه به استفاده کوو، په بدل کې به تا ته خواړه درکوو. د ابراهیم علیه السلام دعا قبلېږي چې الله په خلکو زړونه دوی ته مایله کوي او خوراک ورکوي. بیبي هاجره ورته وایي صحیح ده، دوی خوراک ورکوي، په بدل کې اوبه څښي. ابراهیم علیه السلام په دغه موده کې ځي راځي. اسماعیل علیه السلام وروسته له همدغه قوم نه یو چا سره واده کوي. ابراهیم علیه السلام او بیبي هاجره خپل زوی ته دغه قوم کې واده کوي. د همدغه ځینه دغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د بیبي هاجرې او بیا د هغوی د نسل او نسب همداسې راځي تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی په نسب کې راځي. په راتلونکې برخه کې په دې باندې غږیږو چې ابراهیم علیه السلام چې کله راځي بیرته خپل اولادونو پوښتنې ته خوب ویني چې په هغې کې ابراهیم علیه السلام ذبحه کوي، دغسې خوب ویني. بیا وروسته هغه ذبحه په بل څه بدلیږي. الله پاک دوی ته امر کوي بیا وروسته چې کعبه جوړه کړي، په کعبې کې دوی کوم مناسک او دغه جوړوي. دغه سلسله انشاءالله په راتلونکو برخو کې تعقیبوو. تر بیا مو الله مل.